د سترې محکمې د مرکزي دیوانونو امیرونو او نورو اداري کارکوونکو ته د ظرفیت لوړونې سیمینار پیل شو. د بلخ محاکمو په 2 اونیو کې د 666 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 255 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت اختصاصي محکمې په 1 میاشت کې 46 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د زابل ولایت د ښاري ابتدایي محکمې لخوا عریضه لیکونکو ته یو ورځنی سیمینار جوړ شو. په پکتیکا ولایت کې یو متهم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د پکتیا ولایت مرافع محکمې د مسؤلینو په هڅو د مقتولې کورنۍ قاتلونو ته بخښنه وکړه. په پکتیا ولایت کې 8 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د بدخشان ولایت مرافع محکمې یو مسجد جوړ او ګټې اخیستنې ته چمتو شو. په کندوز ولایت کې پر 3 تنو متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د کابل ولایت د ولسوالیو ابتدایي محاکمو په 1 میاشت کې د 240 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 273 وثیقې هم اجرا کړي دي. په سمنګان ولایت کې پر 3 تنو مجرمینو تعزیري سزا حکم تطبیق شو. په پروان ولایت کې پر 15 تنو مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د غور محاکمو په 2 اونیو کې د 300 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 142 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت مرافع محکمې رئیس د دغه ولایت له خواجه موسی ولسوالۍ له ابتدایي محکمې څخه لیدنه وکړه.